اوبه هم دوی استعمالوي اوس راځم نه څه شوې والکه تربوره زمری چېرته یې راکوشه چې کار در سره لرم څه خبره ده والکه نریه څه ته چغې وهې هلکه زمری چغې ځکه درته وهمه چې زما غږ واوره او راوځه ګوره زمری تربوره تاسو ته مې کور په کرا درکړی دی در باندې خرڅ کړی مې نه تاسو دومره ډېرې اوبه استعمالوئ لکه په کور کې م چې سیلاب روان کړي دا وګورئ دا کور ټول جو جو دی او بله خبره هم درته کوم دا ګر چاپېره چې څونه همسایه دي که نه د دغو د کورونو د کرایم چې دي لوړې شوي دي خو زه څه نه ویم یم چې زه خیر د تربور دی خو تا بیخي زما باندې هېڅ زړه درد نه کوي او دا وګورئ دروازې پسې دې پوله پاچولې دي پشکوټي غوندې راته په سوړه کې ولاړې ډېر چغې مه مو چېرته وشي په څلور ورځې کې ورځ اوبه راکړې هغې کې پرې استی دلته درته وایم والکه زه پوهېږم چې خبره چېرته ده والکه کور بسره کوم مې د انګل بیا د ګوره برابروم لکه تربوره زمری تا ته وایم ماشومانو د شور ماشور راخڅه دی په کوڅه کې او زموږ دروازې ته یو درجن ماشومان دې راوړي دي په کلا راولی نه شي نو چېشته دې راوړل ډوډۍ ته نه نشو خوړلی چای ته نه نشو څکلی خوب ته نه نشو کولی زه دم د ماشومان به دې پوه کړي کنې خدا وراسي په لغتو پکې خېجمه ونریا ستا ګور خو رانه زر متره لرې دی که نه ځکه ډول وهم که بغارې وهم هم تا ته نه رسېږي ولې فریاد کوې زه پوهېږم چې خبره چیرته ده تربوره زمریه خبره واوره دا ماشومان به دې پوه کړي کنې خدا وراسي دا یو درجن ماشومان نه دي دا به مې درته مرغانچه کې داسې بند کړي بس بیا د چرګوړو په شان به ورپسې ګرځه هاو ته ورته خالي ګوتې ویسه چې دا لاس ور باندې ماتومه که نه که دا لاس مو وکړ په دې خوله دې وهمه وخته درته وایم زور مې در باندې اوس نه رسېږي بیل در سره ده کنې ما به درته خودی و چې د سیره څو پخېږي ځه که نه کار ته پرېږدې که نه تا د لاسه کار نه شو کولی ودرېږه زمری چې نن خو هم درته جوړ کړمه کار یې خو نه چې پته درته ولګېږي چې د تربور سره دې سر وهلی دی ښه خدای دې سره راولل زمریا چې نن مې درته دا هډوکي مات کړي نه وي که نه که دې پرېږدمه هی نو خدای به دې راولي چې چېرته یې دا څه دي نری دا ولې ما نه پوښتنه مه کوه تربوره دا وګوره ګنده وګوره دا د شیشو ته وګوره زما د کور مخې ته دی اچولي په کرا مې در کړی ځکه د کور خیال نه ساتي قربان دې شمه که زما کور پاک نشي ساتلی که نه نو کټې دې باروه ځه نریه زه خپل کور پاک ساتم او دا ځای هم پاک ساتم ښه زه مردار خور نه یم ما ته پته لګي چې یا دا تا راوړي یا ستا په لمسه بل چا راوړي تربوره ستا مطلب دا دی چې دغه شیشو ډیراني دلته ما جوړه کړې ده ګوره تربوره زه دومره سپک سړی نه یم کنې د نري سره سر وهل نه دي د خوسکي سره سر وهل دي ته خو بیخي په سړیتوب نه پوهېږي خبره د سړیتوب نه ده ته په سړیتوب نه پوهېږې زه پوهېږم چې روزانه راته بانې ګورې ما ته معلومه ده چې خبره چېرته ده زمری ګوره خوله دې په واښ خوځوه د نري سره سر وهل که نه د خوسکي سره سر وهل دي زه وایم دا دوه دېرش غاښونه دې ماتومه د نسوارو په شان خولې ته دې اچومه ځان پوه کړه وایي دې بیخي چې اجل راشي که نه وزارې وکړي وزارې خو زه پوهېږم ستا اجل راغلی مردار دې کړمه پرېمږده چې درته اوس وښیم یا خدایه نه دې پرېږدم نه دې پرېږدم ګورم به داسې خلاصه به خدایه دې دواړه نه د کلی به کله خلاص شي هره ورځ جنګونه دي دی راځه که نه تورکۍ بدماشه ولې شاته کېږي سړیه زه درپسې یم مخکې شه خالي نو شاته دې څه کوم مخته شه زه ویمه سړی در باندې وغربومه ته راته دلته ما پسې شاته روان یې ګورې اول غږ به ننری ته کې ښه که چېرته ما پې غږ وکړه زما غږ به ډایرکټ کوی کاف ته رسوي ګوره ډېر تیز غږ هم پې ونه کړي چې مړ نه شي ګوره تا نه خو ماشومان هم ډرېږي کور کې چې نه ویده کېږي مور ورته وایي چې تورکۍ بدماش راغی نو هغوی ویده کېږي کومه ده خو لړزه راغله خیرت خو به وي لړزه را باندې نه ده راغلې
ځان ګرموم ځان ورته آفرین ځان دلته ورته کومه زه ځمه میږي به. یو ګیلاس شودې څکم بېرته راځم چېرته ځي دلته ودرېږه څه ماشوم نه یې چې کور ته به ځې او تا ته به عادي چې د په زانګو کې شودې درکوي ونریا تا خو ماته ویل چې د انسان سره مقابله ده دا خو د کوی کاپ دیو ده ولکه چې هغه پلار یې ووهي بس ما ته معلوم دی چې زما تربور دی دیو دی خو نن یې خمبېره کا نوم خو دې چې دی په کندو کې نه ځایږي دا دی سګور گزار دی ودرېږه ودرېږه اے نریا زه پوهېږم چې دا ټول چل دی کرایې ته جوړ کړی دی پوه شوې چې کرایه لوړه کړي خو ولاکې رانه لوړه کړي